ستړي مه شئ ملګرو، نن زمونږه اوومه ناسته ده د میډیټیشن، او په تېره ناسته کې شپږمه ناسته کې مونږه دا موضوع وڅېړله په وراسه کې، چېرې دا زه یا ځان یا ایګو یا سلف چې دی، دا یو کنسپټ دی، یو تصور دی چې سوچ راغیستی دی د بهر دنیا نه. په بهر دنیا کې د کوونکي او د کار کیدونکي د کار کوونکي تصور دی، نو هغه یې دننه راوړی دی او دننه په دننه چې کوم پروسس کیږي په برین کې، په نروس سیستم کې، په وجود کې، نو په هغې باندې دا کنسپټ ټول ټال ورته پلی دی. سوچ دا کار کړی دی. دا ولې سوچ دا کار کړی دی؟ سوچ دا کار ځکه کړی دی چې سوچ چې کله پیچیته کېده د وخت تېرېدو سره داسې به شوي، نو د سوچ بلدتیا چې کوم ده هغه دغه وه چې یو څیز خوځېدلی دی نو خوځوونکی موجود دی، چې یو څیز راغورځېدلی دی نو راغورځوونکی موجود دی. نو سوچ په خامخا د دې معمې سره هم مخامخ شوی چې سوچ کېږي نو خامخا به یو سوچي موجودي، سوچ کوونکی به موجودي. نو دغه سوچ کوونکی بیا سوچ پروجیکټ کړی دی. پروجیکشن مطلب یو تصور یې جوړ کړی دی چې د سوچ چې کومه سرچینه ده دا سوچي دی، څنګه چې د یو کار کېدلو سرچینه یو کار کوونکی دی. اوس دغه سوچي بیا چونکې سوچ نه جوړ دی، یعنی سوچ پروجیکټ کړی دی، نو د سوچ نه جوړ دی، نو دې سره ډېره غټه ستونزه پیدا شي. دې سره هغه ستونزه پیدا شي کوم ته چې موږ وایو چې د ابزرور او د ابزرved ستونزه ده، یا د کوونکي او د کار ستونزه ده. نو هغه ستونزه دا ده چې دا سوچ بیا دوه ځایه تقسیم شي، یعنی دی په خپله سوچیم دی او دی په خپله د سوچي نه پیدا کېږي، نو دی د تضاد ښکار شي. یعنی سوچ په خپله یو پروسس دی، خو د خپل ځان د وضاحت په سلسله کې د یو سوچ کوونکي تصور جوړ کو او هغه په خپل ځان کې جوړ کو. دا داسې ده لکه د سیند اوبه روانې وي هوارې او په هغې کې غولی جوړه شي، نو هغه غولی بیا داسې ښکاري ته به وایې دا یو جدا شی دی، خو هغه غولی د سیند د اوبو برخه ده. ته داسې نشي کولی چې چاقو راواخلې او هغه غولی چې کوم دی نه ګیر چاپېره راکټ کړې او روغ یې ترې وباسي د اوبو نه، لکه څنګه چې مونږ د سبزي کټ کوو یا د هغې نه څه برخه کټ کوو، داسې نه کېږي. نو دغسې دا سوچي چې دی، دی د سوچ د توکو نه جوړ دی، خو ده چې کومه دا چونکې ډېر په اوږده موده کې جوړ شوی دی، نو په ده کې چې کوم توکي شامل دي د سوچ، نو هغه دي دردونه، تکلیفونه، خوشحالیانې، هغه چې کوم سوچ کوم یادونه دي، تصویرونه دي، او په هغې کې د وجود چې کوم خپل تصویر دی د خپل وجود نه، هغه ډېر غټ کردار لوبوي، هغه هم پکې دی. او په هغې کې چې کوم دی نو خوشحالیانې دي، تکلیفونه دي. نو تاسو به وایئ چېرې دې سره څه مسله کېږي که سوچ ځان ته یو پروجیکشن وکړو. نو صحیح ده، تر څو چې د دې نه ستونزه نه جوړېدی نو بیا خو صحیح ده، خو ستونزه دا جوړه شي چې دا د سوچ چې ټول خوځښت دی، نو هغه اوس دا سنټر کنټرول کوي، کوم چې سوچ په ځان کې جوړ کړی دی، کوم ته چې موږ سوچي وایو. او د دې سنټر چې کوم دی د ده خپل خوځښت چې دی د هغې دپاره چې کومه د لارې مشال دی، د دې لپاره چې کوم ګایډینګ پرنسپل دی، نو هغه خوند زیاتول او تکلیف کمول دي. نو د سوچ ټول خوځښت چې کوم دی هغه په دغه اصول باندې بیا چلیږي چې مزه به څنګه زیاتومه او تکلیف به څنګه کومه. نو په دې وجه باندې سوچ بیا انټرسټډ پاتې نه شو. د سوچ دلچسپي په دې کې نه ده چې رښتیا څه دي، حقیقت څه دی. دې حقیقت هم کږوي او بدلوي
تر څو چې د هغې سره خوند سیوا کېږي او تکلیف ورسره کمېږي. رښتیا پرېږدي او وهم راخپلوي، ځکه چې سوچ دا ګڼي چې کیدای شي دې سره خوند سیوا شي او تکلیف ورسره کم شي. نو د سوچ چې کوم ټول خوځښت دی هغه د دغه سوچي نه کنټرول کېږي او د سوچي چې کوم بنیادي پرنسپل دی هغه مزه زیاتول او تکلیف کمول دي. نو په دې وجه ستونزه جوړه شي، انسان وهم ته په ډاګه شو، ځکه چې د سوچ چې کومه سوچ د یو داسې کنټرول د لاندې راغی چې د هغې ګایډینګ پرنسپل چې دی د هغې چې کومه د کار کولو چې کوم اصول دی هغه رښتیا نه دي، هغه حقیقت نه دی، هغه د تکلیف کمول او خوند زیاتول. نو کوم شی چې په تکلیف کمولو او خوند زیاتولو کې انټرسټ دي نو هغه به بیا د حقیقت نه هم سترګې مخ اړوي، که چېرې هغه حقیقت ورته داسې معلومیږي چې دې سره تکلیف سیوا کېږي یا هغه رښتیا ورته داسې معلومیږي چې دې سره تکلیف سیوا کېږي او خوند ورسره کمیږي، نو هغه به بیا د هغې نه مخ اړوي. نو انسان په وهم کې مبتلا شو، په ډېر ژور وهم کې مبتلا شو. نو دغه ستونزه جوړه شوه. د انسان د پسخاک، د انسان د سارو، د انسان د غم، د انسان د سیالۍ، د انسان د لالچ، د دې ټولو سرچینه چې کوم ده دا دغه سوچي دی او سوچي موږ دا وویلې سجیشن دا دی دلته په دې میډیټیشن کې دا به تاسو په خپله باندې یې په خپله باندې دا به تاسو په خپله ډسکور کوئ په خپل ځان کې. خو سجیشن دلته دا دی چې دغه سوچي د سوچونو نه جوړ دی. اوس که دغه سوچي ژورې نندارې ته ښکاره شي په میډیټیشنز کې، زموږ په وراسو کې، ستاسو په انویسټیګیشنز کې دا ژورې نندارې ته ښکاره شي، نو دا سوچي چې کوم دی دا د سوچ یو کګلیچ دی، دا د سوچ یو قسمه غلطي ده. نو ژوره ننداره همیشه چې کوم دی هغه د سوچ چې کوم کګلیچونه دي هغه سموي. نو دا سوچي به د منځه لاړ شي، یعنې په هغه شکل کې به پاتې نه شي په کوم شکل کې چې سوچ دی پروجیکټ کړی دی. په یو لیمیټډ شکل کې کیدای شي پاتې شي ځان او زه، هغه به صرف د غم ښادۍ لپاره وي او د سوچ په لیول باندې چې کوم د سوچي کردار دی هغه به ختم شي. نو د غم او د پسخاک چې کوم مزی دی هغه به وشلېږي او د انسان د کړاو چې کوم د زرګونو کال نه را روان دی هغه به هغې ته به د پایې ټکي کېښودل شي. مننه.